ډیرو غیرتمندو مشرانو السلام علیکم. عزتمندو اسپندیار چې د حضرت جمیل زوی دی، هغه دکاندار دی په سور کمر کې، خپل کاروبار کوي او بیګا ماښام په خپل د کاروبار په سلسله کې دې اړخ ته تللی و. ما تپوس وکړو چې هغه اوګرۍ راغونډوله، نور په هغه په نور څه غلط کارونو کې ملوث نه و، هغه صرف خپلو بچو له رزق ګټه او هغه بیګا ډېر په بېدردۍ سره شهید شوی دی. موږ د هغې مذمت هم کوو، خو د مذمت سره سره به موږ مزاحمت هم کوو او موږ به هغه کار کوو چې د خاندان په څه باندې مطمئنېږي، که د خاندان په احتجاج باندې مطمئنېږي، که د خاندان په سړک بندولو باندې مطمئنېږي، او که د خاندان ما ډي اس پي او اس ایچ او راغوښتی دی، که په دې باندې مطمئنېږي چې اوس زما د خبرو نه پس ډي اس پي م راشي دا قوم ماله مطمئن کی او دا اس ایچ او م راشي او ماله دا قوم مطمئن کی. ورونو زه درته دا وایم چې دا کوم مراد د اس ایچ او سره دي، د ډي اس پي سره دي او دا ماله راکړه. زما په خدای قسم که دلته رانه مرغۍ پر ووی دا خو لا زما د علاقې یو ښایسته ځوان شهید شوی دی. ورونو دا درته وایم چې انشاءالله موږ به هغه کار کوو چې کوم د دې قام خوښوي، د دې ولس خوښوي. او زه د اسپندیار شهید د اینې زه دغه غواړم، قاتل غواړم. ماله به قاتل راکوي که په هره طریقه، که دا ډي اس پي راکوي، که دا اس ایچ او راکوي، که دا اس پي راکوي، ماله به زه به ټیم ورکوم. اوس به ډي اس پي او اس ایچ او راځي، تاسو ته به مخاطب کیږي چې ستاسو په کم کار باندې تسلي کېده. انشاءالله زه ستاسو بچی یم، د دې خاورې یم، د دې وطن یم، هغه کار به زه کوم که خیري. زه اوس ډي اس پي صاحب ته ویم او اس ایچ او صاحب ته ویم چې راشي دلته او دې قام ته مخاطب شي او دوی ته ووایي چې یاره زه به دا قاتل یا ماله هفته ټیم راکوي، یا ماله ورځ راکوي، یا ماله 10 ورځې راکوي، زه به دا قاتل ګرفتاروم. وختي ډي اس پي صاحب دا خبره وکړه چې تاسو موږ په غیر داسې کارونو کې مه انګیج کوئ چې موږ تاسو ته ودرېږو. موږ دې ته پرېږدئ چې موږ خپل کار وکړو او موږ زر تر زره دا کومه سانحه چې شوې ده، دا کوم ظلم چې شوی دی چې د دې موږ ازاله وکړو. ورونو لکه مولوي صاحب ذکر وکړو چې د قاتل د مقتول قاتل ملاو نشي، حاکم وقت د دې قاتل دی، وزیر اعظم قاتل دی، دا وزیران قاتل دي، دا چیف منسټر قاتل دی. دوی به موږ له د دې د اینې ازاله راکوي. باقي موږ هم دې قام ته به پته ولګي چې دا ولې او په څه مړ شو، په څه شهید شو. ورونو موږ د دې چې دی زر تر زره د دې قاتل غواړو، نورې خبرې نه کوو زیاتي. څنګه چې د حضرت جمیل زوی اسپندیار نن قتل شو، زه د بل اسپندیار غم کوم چې بل رانه څوک قتل نه کړي. ورونو زم چې دی همدغه شانتې ما وختي هم دا ګیله وکړه چې زما ورور د دې ځای مشر شوی دی، اوسه پورې والله د حکومت د هغه د حفاظت دپاره یو پولیس ورنه کړو. زموږ هیله د غریبو چې دی دا دوی ته ډېر ارزانه ښکاري، خو زه به ته انشاءالله ستاسو په طاقت باندې د دې هینې تپوس کوم که خیري.